السلام علیکم مینوالو هیله لرم چې جوړ او روغ به یاستئ. نن زه تاسو ته ډېر ښایسته ډېر خوندور په زړه پورې د رجسټریشن طریقه درښیم چې تاسو څنګه رجسټریشن کولی شئ. مخکې به تاسو دغه د پی ټي اپلیکیشن ډاونلوډ کړی وي، نو تاسو به خپل رجسټریشن پکې کوئ یا به رجسټریشن چې کوئ. نو اوس له یو هفتې څخه د اپلیکیشن کار پرېښی دی چې ویریفیکیشن نه پکې کېږي، یو سم نه کېږي. نو د دغه دپاره زه تاسو ته نوي طریقه کار درښیم چې هغه به تاسو څنګه کواستی. نو زه تاسو ته اوس د یو وار در چک کوم. ما خپل IMEI نمبر کاپی کړی دی. اوس ګوره زه ویریفای کوم. تاسو ګوروئ سوري ډیټا خلاصه کړم یو منټ. ګوره زه ویریفیکیشن کوم، ویریفیکیشن نه کېږي. تاسو وینئ نو د دې دپاره زه تاسو نوې طریقه کار درښیم چې تاسو به هلته څنګه رجسټریشن کواستی یا وخت کمزور رجسټریشن چې کواستی. نو راځئ چې زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ټول مخه به تاسو ډایل پیډ ته راسئ. ډایل پیډ چې مې کله ووایي په دې کې به وواستئ سټار 8484#. دا چې مې کله ووایي بیا به ډایل کاستئ پسې. ګوره تاسو ته به داسې انټرفیس خلاص شي، ویلکم ټو موبایل ډیوایس رجسټریشن سیسټم. وایي که د انګلیش دپاره ایک وایي نو ایک وه، د اردو دپاره دو، او زه د انګلیش دپاره ایک وم. تاسو به دو که چیرې دو څوک وایي دو ویلی سئ. زه به دا ایک ولیکم، بیا به په سین باندې کلیک کړم. بیا تاسو دلته 5 اپشنان درکوي. په اول کې دي چې د موبایل ډیوایس رجسټر کا، دویم کې تاته وایي چې د رجسټریشن ټریکر ته لګولی سئ، ټریک یې که. او دریم کې یې که چیرې تاسو مخکې رجسټریشن کړی هغه ډیلیټ کول غواړئ هغه هم ډیلیټ کولی شئ. په څلورم اپشن کې تاته وایي چې د ډیوایس کاونټینګ، مثال ستا په نامه باندې څو ډیوایس خلاص شوي دي هغه رجسټریشن هم ته چک کولی شئ. نو په پنځم اپشن کې تاته وایي چې چک یور ډیوایس سټیټس. نو زموږ مطلب نن دا شی دی چې موږ د خپل موبایل ډیوایس سټیټس چک کړو چې آیا زما موبایل رجسټر دی که نه دی. نو په دا کې به تاسو سمپل 5 ولیکئ، دا که پنځم اپشن دی په دې وجه. بیا به سینډ کې چې کله مو سینډ کړئ بیا به تاسو دا ووایي چې انټر یور موبایل IMEI نمبر. وایي ستاسو د موبایل نمبر IMEI نمبر انټر کاستئ. نو IMEI نمبر که چیرې تاسو ته طریقه کار نه معلوم چې موږ څنګه معلوم کړو، نو تاسو به په خپل موبایل ډایل فیډ کې بېرته شاته لاړ شئ. تاسو به وواستئ هغه به ځان سره ولیکئ سټار 80#. هغه به تاسو ته خپل IMEI نمبر در راواړي سټار 80#. ما الریډي کاپي کړی دی، زه دلته پیسټ کوم. چې کله تاسو خپل نمبر راواخیستل تا به له ځان سره یې لیکلي، بیا به دلته ولیکئ یا به پیسټ کړئ. که چیرې تا کاپي کړي وي نو بیا به سینډ کړئ. اوس دوی اوکې به کړئ لاندې کاینډلي ویټ فار کنفرمیشن SMS. بیا به دوی ماته میسج اوس راوکړي. ګوره دوی ماته میسج رالیږي، میسج انتظار کوو. که چیرې تاسو زموږ ټیکنیکل سپورټ نه یي سبسکرایب کړی نو پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو مینوالو او خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغه هم له دې څه فایده واخلي. نو اوس ګوره دا دې ماته میسج راغلی، میسج زه چک کول غواړم. چې میسج وګورم ګوره دا باندې اول ماته په انګلیش کې لیکل دي یور موبایل ډیوایس، بیا نمبر لیکل ایز کمپلاینټ PTA اپروډ رجسټرډ. دا زما نمبر موبایل چې کوم دی. بیا په اردو کې بیا هم تاسو که چیرې په انګلیش نه پوهېږئ او په اردو کې هم تاسو لیکئ ستاسو موبایل تصدیق شده ہے IMEI نمبر چې دی د ډیوایس څخه دی، مطلب ستاسو موبایل رجسټر دی. نو که مو چیرې ویډیو خوښ شوي نو ویډیو له خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ لازما. نو ملاویږو په نورو ویډیوګانو کې. د الله په امان.